په کاغذونو او لفظونو کې دی، دلته انصاف په کاغذونو او لفظونو کې دی. زه په ظالم سړي رپورټ د عرش نه برا کوم. انتهایی واجب القدر معزز علماء کرام، د مختلفو قومونو ډیر غیرتمند شملور مشران، بهادر نوجوانان، الحمدلله الله پاک جل جلاله په مو تاسو باندې یوه عظیمه میاشت تېره کړه د رمضان المبارک. اگر څه حد پرې مو تاسو غونډې به نه وي شوي، خو دا د مو تاسو د مسلمانانو یوه د عبادت میاشت الحمدلله په خیر او عافیت سره تېره شوه. او یو ځل بیا مو تاسو دا ځای راجمع شو په څه قومي اهمو مسایلو باندې. عزتمندو حاجي صاحب تاسو ته خبرې وکړې مخته شوې او مو تاسو په دې مسایلو باندې نور سره ستړي شو، خبر یو په سره او بارو باری واورو تذکره کوو. اوس خبره دې حد ته رسېدل یې دی چې هغه الفاظ د خولې نه وبستلو باندې هم شرمېږو. د نن دور تاسو اکثو خلک مختلف ترقیات غواړي، مختلف کارونه غواړي، او دا د اپر او رګزي عوام نن هم خوار او ذلیله په کاډه کې ناست دي. او څه شی غواړي؟ مو ولا نن هم ډېره د بدقسمتۍ نه دا خبره کوم چې نن تاسو د پاسه هډکوارټر ته وخېږو، هغه ځای کې لیبل لګولی دی چې دې کې فنډ نه موجود د وجې نه تاسو ته مزید نه تلو اجازت نشته، یعنی ډاکټران ورکې نشته. ډېره د شرم خبره دی. ته ما نه د ټکس د څه شي اخلې، ته ما باندې دا دومره ټکسونه مقرر کوې د څه شي؟ تا ځان ته د حکومت نامه ورکړې دی، دا د تا ذمه داره جوړېږي چې ته ما ته د صحت څه کوم سهولیات دي دا به ته فراهمه کې. عزتمندو نن زه دې مجمع په وساطت سره هغو خلکو په علم کې راوستل غواړم، بخښنه هم غواړم. د مو لا څه کوم تنقید دی دا به تنقید برای تنقید نه وي. د ما مقصد به دا نه وي چې زه تنقید وکم د یو سړي زلالت ته ما مقصد وي. عزتمندو چې ما ورته کله هغه غلطي چاته په نشانې کوو نه، پښتو کې یو چې ماشوم ژاړي نه مور شودې نه ورکي. زه به نن د تاسو په وساطت سره د ایم این ای صاحب د ایم پی ای صاحب هغو په در نوټس کې دا خبره راولم. سختې خبرې هم نه کوو، تیزې خبرې هم نه کوو، درنه دغه سوال کوو، درخواست کوو چې تاسو موږ سره څه څومره بار بار دغه وعدې وکړې برای خدا دغه اسپتال یو داسې شی دی عزتمندو چې په ما باندې به دغه ایمرجنسي راشي، ما باندې به د ډیلیوري مسله راشي، زه به بیا خوار او ذلیله وم. نو تاسو نه دغه درخواست کوو چې په دې کې موږ سره لوبې کیلو ما کوو دا اسپتال راته کولاو کو. دویمه دا خبره زه د ډي ایچ او صاحب په نوټس کې راوستل غواړم، که دغه فنډ نه وي د اسپتال والا ډي ایچ او صاحب ته چې ته خو بیا ولې ناست یې، ته په ایسو دفترو کې ناست یې، خپلې مازې اخلې، د ما ماشوم به دلته کې د هغه د میډیسن نه موجودېدلو د وجې نه هغه به په دلته خاورو کې مړ کېږي او ته به هلته کې مازې اخلې. زه نن دې ځنه د کلاو پیغام ورکول غواړم، آینده دپاره الله د نه کي، الله د نه کي که د ما په علاقې کې داسې یوه اتفاقي حادثه راغله چې هغه د تا اسپتال بند و، د ما چېرته تللو ضرورت نشته. ډي ایچ او صاحب په کلاو غوږونه واوره، د ما دغه ایمرجنسي دا به نورو ځینو ته نه ځي، دا به انشاءالله د ډي ایچ او دفتر یا د ډي ایچ او کور مخې ته انشاءالله کې ګدو. تاسو تیار یو په دې خبرې؟ نو زه د ډي ایچ او صاحب نه دغه عاجزانه درخواست کوم چې از برای خدا تا سره سټاف خپل شته دی، تا سره د ګورنمنټ سټاف شته دی، ته ما نور مه ذلیله کوه. د کوم ګورنمنټ سټاف ته دا د سبا نه ازر کا، او که نه وي آینده دپاره د تا یوې خبرې ته موږ غوږ کېږدلو ته تیار نه یو، بیا به د موږ ځای د تا ځای وي. دې نه علاوه انشاءالله د امن څه کومه صورتحال دی په دې باندې به مشران خبرې کوي، هېڅ داسې مسله نشته. مو تاسو به په عامو حالاتو کې الله رب العزت څه کله یو انسان ته نیټه پوره کړي، لا یستقدمون ساعة ولا یستأخرون، یو سکند نه مخکې کېږي او نه ورسته کېږي. دغه مرګ عزتمندو دا مو یقین دی چې دغه مرګ به موږ ته په خپل وخت باندې رسي، خو د ما ته چې مرګ په خپل وخت باندې رسي دا داسې نه وي چې ما ته علاقې دپاره د پریشانۍ ذریعه وګرځېږي. دې دپاره به هم انشاءالله یو مضبوط لایحه عمل تیروو چې هېڅ قسم ته
که څه قسم ته هم څه شی رسي څه مشرانو په فیصله وي انشاءالله موږ به په یوه صورت هم هغه خپل علاقې پرېښودلو ته تیار نه وو. دې نه علاوه د مسیلستان دی که په دې باندې خبرې شروع کوم نو په ګنټو نه ختمیږي. نو دې دپاره تاسو نه هم حاجي صاحب درخواست وکړو، موږ درته دغه درخواست کوو چې تاسو کم از کم دومره سپورټ مو سره وي چې یوه ځای کې مو خبره کوو چې څټ ته کس چې مو پسې اورکځی قومدار دی انشاءالله نه درنه سر غړو او نه درنه مال غړو او نه درنه جان غړو. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.